عبدالله پاکستان ته ولې تللی؟ هلته یې څه وکړل او څه یې ویلي؟ درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د مصالحې شورا مشر عبدالله نن دوشنبه د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان ته تللی. د معلوماتو له مخې عبدالله د عمران خان په رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی او 3 ورځې به هلته وي چې د خپل سفر په لړ کې به له پاکستاني چارواکو سره وګوري. نن عبدالله د خپل سفر په لړ کې د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې یو نیالګی نیال کړ او بیا یې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. په دغه لیدنه کې شاه محمود قریشي ویلي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی او هڅه به یې دا وي چې په بین الافغاني خبرو کې هم رول ولوبوي. د قریشي په خبره د پاکستان ټولې ادارې په یو وخت په افغانستان کې امن او سوکالي غواړي. قریشي عبدالله ته ویلي موږ په افغانستان کې د عدم مداخلې تعهد درکوو او نه مو پخوا مداخله کړې. دغه راز قریشي ویلي چې په افغانستان کې سوله په پاکستان کې د سولې په معنا ده. عبدالله بیا ویلي چې افغانستان کې د جګړې شدت د افغان سولې پروسې ته سخته ضربه ورکړې او ولسي بې باوري ایجاد کړې. هغه د پاکستان رول ته په اشارې ویلي چې طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي. له دغه ناستې ورهاخوا عبدالله د پاکستان د پارلمان له مشر سره هم لیدلی او د نورو موضوعاتو ترڅنګ ورسره د ویزو په ستونزو غږېدلی او هغه ژمنه ورسره کړې چې په یوه طرحه کار روان دی او ژر به ستونزه حل شي. په هر حال عبدالله به له دې وروسته له لومړي وزیر عمران خان د پاکستان له ولسمشر او سیاسي ګوندونو استازو سره لیدنې ولري. پاکستان ته د عبدالله سفر مهم ګڼل کیږي او له دغې راشي درشي داسې ښکاري چې کومه معامله روانه ده. لومړی باجوه کابل ته راغی او اوس عبدالله پاکستان ته تللی او که سفر کې کوم پرمختګ وشي عمران خان کابل ته راځي. دغه راشه درشه مستقیم د سولې پروسې او په وړاندې معاملو پورې اړه لري. دا چې څه به کیږي او څه روان دي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. په هر حال تاسو د عبدالله د دغه سفر په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مې راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په یو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.